ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات د عماد الله افیشل چینل نه تاسو ته نیغ په نیغه یو. لوار دی، عماد صاحب دی، ارمان سراج دی، زه په خپله عادلرحمان صاحب یم او راسره ګران مشر سراج لالا هم دی. راغلو په دې ټایم کې خو یو سپی هم راغی، بهرحال یاره به دې پکار وي، خو بیا مونږ به خپله کوشش جاري ساتو، مونږ به یېرېږو نه. خو دا ځای ډېر زیات ښکلی او دغه ښکلاګانو سره ښکلی ارمان سراج هم مونږ سره ولاړ دی. دنه به ښکلي شعرونه او پخې خبرې واورو. نو شعرونه وړاندې کوم. وخت مې بیدار شوی دی، یار مې په لار شوی دی. وخت مې بیدار شوی دی، یار مې په لار شوی دی. هره ساه د مرګ خبر ژوند مې اخبار شوی دی. هره ساه د مرګ خبر ژوند مې اخبار شوی دی. ستا کوڅې ته بیا راغلم درد مې په کار شوی دی. ستا کوڅې ته بیا راغلم درد مې په کار شوی دی. راشه د بیلتون هوا، راشه د بیلتون هوا سوی مې قلار شوی دی. راشه د بیلتون هوا سوی مې قلار شوی دی. کم منصور به یاد ساتي، کم منصور به یاد ساتي، وخت هم وزګار شوی دی. کم منصور به یاد ساتي، وخت هم وزګار شوی دی. زرکه که حسان ویني، زرکه که حسان ویني، راشه بدار شوی. ډېر ښکلی غزل زما په خیال حسن خلجي کلام دی. حسن خلجي چې نو بیا خو لازم حسن خلجي ښکلی دی، کلام خو به خامخا ښکلی. زما په خیال چې دا کلام دی چې داسې نه دی ویل، دا تازه یاد دی. یو کلام بل وایه ارمان سراج صاحب ورسره وایه، ارمان سراج صاحب ورسره وایه نه مړه وایي مو وایي لالا ارشاد. خیالونه مې په ذهن کې بې شماره ځي راځي، خیالونه مې په ذهن کې بې شماره ځي راځي. نامه مې ستا په خوله باندې بېواره ځي راځي. چې زړه نه ځي نو خپې به څنګ په وړاندې قدم واخلي، چې زړه نه ځي نو خپې به څنګ په وړاندې قدم واخلي. یو ځای له څوک ځي د چا دپاره، چې زړه نه ځي نو خپې به څنګ په وړاندې قدم واخلي. یو ځای له چې څوک ځي د چا دپاره ځي راځي. ډېر ښه دی. مستي شوخي توپونه د ژوندي زړه علامې وي، مستي شوخي توپونه د ژوندي زړه علامې وي. چې توان یې پاتې نه شي په قلاره ځي راځي. او خالي جیبونه لاړ شي چې پیسو سره نه وي، ناکامه نامراده د بازار ځي. یو څوک په یوه لاره باندې ځي د چا دپاره، یو څوک په یوه لاره باندې ځي د چا دپاره، بل څوک په دغه لار د چا د قاره ځي راځي. څوک په یوه لاره باندې ځي د چا دپاره، بل څوک په دغه لار د چا د قاره ځي راځي. او سراج په جنت وطن کې ژوند د مجبورو، سراج په جنت وطن کې ژوند د مجبورو، مالدار ولسیون د ښاره ځي راځي. دا کلام د چا؟ سراج الدین سراج صاحب. ډېره مننه. ملګرو بس دغه د ارمان سراج د خو ناس واورېدل چې د سراج الدین سراج لالا کلام یې په خپل اواز کې زموږ سره شریک کړو. هیله مند یم چې تاسو به هم خوندونه واخلئ څنګه چې موږ خوند واخیست، هم د دغې ښکلاګانو نه، هم د دغې ښکلي کوکو هلک نه ښکلي شعرونه. چېرته چې ښاد آباد اوسئ، زموږ ټولو طرف نه درته سلامونه او احترام. چینل سره سبسکرایب کوئ، مو کلام واورئ.